Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. This video is the second video of Zero Plus, and this video is about the sounds of alphabet letters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope English Academy ته یو ځل بیا ښه راغلاست. نن د روژې مبارکې د میاشتې لږمه ورځ الله رب العزت موږ او تاسو ته د دې روژې د نیولو لپاره توفیق راکړي. لکه څنګه چې په تېر درس کې موږ تاسو ویلي وو چې نن به د ای بي سي د اوازونو په اړه باندې غږیږو، نو راځئ دا ویډیوز موږ سره تر اخره پورې وګورئ. که څه هم ویډیو لږ غټه ده خو ډېره مهمه ویډیو ده، کولی شئ ستاسو سره مخکې ډېره غټه مرسته وکړي. که چېرته زموږ پر چینل باندې نوي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د فیسبوک او انسټاګرام پیجونه هم در سره فالو کړئ. الفابet د انګلیسي ژبې الفبا تورو ته ویل کېږي چې هغه په دوه ډوله باندې دي چې یو ته کیپیټل لیټرز ویل کېږي او بل ته سمال لیټرز. کیپیټل لیټرز یعنې غټ حروف، سمال لیټرز یعنې کوچني حروف. الفابet 26 توري دي، 26 حروف دي او 40 اوازونه لري. دا الفابet د تورو اولین توري ته ویل کېږي A، چې دغه A څو قسمه اوازونه لري، لکه arm. ګوره دلته A دی خو A ویل کېږي. arm یعنې سنګل، arts یعنې هنر، واش یعنی منزل. او د A حروف بل आवाज دی A. ګوره لنډ تلفظ کېږي، لکه apple یعنی مڼه، action یعنی عمل، fun یعنی پکه، باد پکه، لکه apply یعنی اکثر ځایونو کې A تلفظ کېږي او بل आवाज یې خپله د A غوندې आवाज ورکوي، لکه race. ګوره د A خپله تلفظ کېږي، لکه کیک، لکه پیپر. ریس یعنی مسابقه، کیک یعنی کیک او پیپر یعنی کاغذ. او ځینې نور هم همدار کوم اوازونه دي چې ای خپله تلفظ کېږي، مثلا لکه رینج، لکه اورینج. او د ای بل اواز چې دی هغه د او او د آ ترمنځ ویل کېږي، لکه وال. ګوره palm trees، لکه ball. دا بال نسو ویلی، ball. wall یعنی دیوال، palm trees یعنی د صبر ونی یا د پام ونی، ball یعنی توپ. او د ای بل کوم اواز چې دی هغه نږدې و ای ته ویل کېږي، لکه anymore یعنی نور، many thanks یعنی ډېره مننه. او نور هم ډېر همداسې لغاتونه شته چې ای نږدې و ای ته تلفظ کېږي. بل کوم لفظ چې دی هغه بی دی. بی دی چې آواز ورکوي، بی د با آواز ورکوي، با. ګوره لکه brothers ورونه، بیگ بکسه، بس ته ویل کېږي. دریم لفظ کوم چې دی هغه سی دی. سی ګوره خپل آواز یعنی څه. دا څه آواز په کوم وخت کې ورکوي؟ هر کله چې مخ ته ای راسي، آی راسي او یا هم وای راسي نو د څه آواز ورکوي. لکه د مثال په ډول باندې سنټر. ګوره سنټر، سی دلته خپل آواز باسي. سنټر یعنی مرکز، سری یعنی شهر، بایسیکل یعنی باسکل. نو چې هر کله د سی نه مخکې ای راغله یا آی راغی او یا هم وای راغی، هغه سی بیا س تلفظ کېږي او غیر له هغو نه بیا سی ق تلفظ کېږي، لکه class یعنی صنف، cup یعنی پیاله، car یعنی موتور، call یعنی زنګ. ګوره دلته مکمله سی ک تلفظ کېږي، د ک آواز ورکوي. او نور هم ډېر داسې لغاتونه شته چې سی لیکل کېږي اما د کاف په څېر باندې تلفظ کېږي. بل کوم لفظ چې دی هغه ډي دی. ډي خپله د ډ آواز ورکوي، لکه ډاکټر یعنی ډاکټر، ډور یعنی دروازه، ډک یعنی هیلۍ. مثلا نور لکه ډریم یعنی خوب، مثلا ډریس یعنی ډي خپله د ډال آواز ورکوي، ډریس یعنی کالی یا هم جامې. او بل کوم لفظ چې دی هغه ای دی. ای ګوره څو قسم آوازونه لري چې دلته ای خپل آواز ورکوي، لکه وی. ګوره وی یعنی موږ، می
یعنی زه. ګوره می. ای دلته خپل اواز ورکوي. هی هغه یا مثلا شي. د ای بل کوم اواز چې دی هغه ا دی. ګوره د زبر په څیر باندې تقریبا د زبر په څیر باندې اواز ورکوي لکه her د هغې. keeper یعنی ساتونکی. power ګوره ور یعنی د زبر په څیر باندې ای تلفظ کیږي. power یعنی طاقت. لکه مثلا taller یعنی ډیر داسې لفظونه دي چې ای د زبر په څیر باندې आवाज باسي. او بل کوم لفظ چې دی هغه اف دی. اف چې دی ف د ف आवाज ورکوي لکه food یعنی غذا ډوډۍ. fight جنگ. fish ماهی لکه fantastic. او بل کوم حرف چې دی هغه جی دی. جی ګوره دوه قسمه आवाज ورکوي چې یو یې دی ج صحیح دی لکه ایج. دلته ګوره جی د ج غوندې आवाज ورکوي. orange original. ایج مطلب عمر. orange مطلب نارنجی او original مطلب اصلي. او بل आवाज چې دی هغه ګ دی. ګوره جی لیکل کیږي اما د چی आवाज ورکوي د غاف په څیر आवाज ورکوي. لکه game. ګوره دلته جی لیکل شوی اما د غ आवाज ورکوي. game یعنی game. green یعنی شین او goal یعنی هدف. او بیا کوم توری چې دی هغه اچ دی. اچ د چی आवाज ورکوي؟ اچ د ه आवाज ورکوي. لکه happiness. ګوره دلته اول کې اچ راغلی دی. happiness یعنی خوښي. hearts یعنی زړونه. hope یعنی هیله. او بل کوم لفظ چې دی هغه دی I څو قسم آوازونه ورکوي چې یو د ای په څیر دی لکه fish. ګوره له اف نه بعد آی راغلی دی. fish یعنی ماهی. lips شونډې. ink رنګ. finger یعنی ګوته. او د آی بل آواز کوم چې دی هغه خپله د آی په څیر باندې ویل کیږي یعنی د آی आवाज ورکوي لکه ګوره ice cream شیریخ. live یعنی ژوند. like ګوره آی دلته خپل आवाज ورکوي. like خوښول. fine ښه. او بل کوم د آی आवाज چې دی هغه د ا په څیر دی یعنی صرف د زبر غوندې आवाज ورکوي لکه bird. ګوره دلته د بی نه بعد آی دی. bird یعنی مرغۍ پرنده. circle دایره. sir محترم. girl انجلۍ. او له آی نه بعد کوم چې کوم توری دی هغه ته ویل کیږي ج د ج आवाज ورکوي لکه just. ګوره GUST just. لکه journey لکه jump. just یوازې. journey سفر ته ویل کیږي. jump توپ. jumping توپ وهل. او بل کوم لفظ چې دی هغه ته ویل کیږي k د ک आवाज ورکوي لکه keeper ساتونکی. killer ګوره killer وژونکی یا قاتل. kite پتنګ یا کاغذپران لکه مثلا kind ډول. او بل کوم لفظ چې دی هغه l دی. l د چې आवाज ورکوي l د ل لکه love مینه. lion زمری. loser بایلونکی. lucky خوشبخت یا بختور ته ویل کیږي. او بل له دې نه بعد کوم لفظ چې دی هغه
ام دی. ام د چې آواز ورکوي ام د م یعنی لکه موږ تاسې چې میم وایو لکه مایند سیت مون مانکی. مایند سیت یعنی ذهنیت، مون یعنی سپوږمۍ، مانکی یعنی بیزو او یا هم شادي. بل کوم لفظ چې دی هغه دی ان. ان د چې آواز ورکوي ان د لکه موږ او تاسې نون صحیح دی. لکه نایت ګوره په اول سر کې ان راغلی نایت. شپه نوز پوزه نیر نږدې یا هم نږدې. بل کوم توری چې دی هغه ته ویل کېږي او. او څو قسمه اوازونه لري چې یو اواز یې خپله د او په څیر دی لکه only ګوره only یوازې. open class overcome یعنی برلاسی. او بل کوم اواز چې دی هغه د آ په څیر دی ګوره لوړ ویل کېږي لکه organize یا لکه organization. organize یعنی تنظیم کول، organization یعنی سازمان. بل چې دی office ګوره دلته او دی د آ په څیر ویل کېږي office یعنی دفتر. on time پر وخت. او بل آواز د و ورکوي لکه one of those once again. one of those یعنی یو له هغو څخه once again یو ځل بیا. دا دی او آوازونو. له دې بعد کوم حرف چې دی هغه ته ویل کېږي پی. پی دی چې آواز ورکوي پی د خپله په لکه please مهرباني، purpose هدف، permission یعنی اجازه. ګوره مکمل خپل آواز ورکوي په please مثلا purpose مثلا permission. بعد له دې نه کوم حرف چې دی هغه ته ویل کېږي کیو. کیو د چې آواز ورکوي کیو د که آواز ورکوي لکه quiet یعنی خاموش. queen یعنی ملکه، ملکې ته ویل کېږي. ګوره مکمل د کیو خپل آواز د که غوندې آواز ورکوي لکه question سوال. له دې نه بعد کوم حرف چې هغه ته ویل کېږي r. r څنګه آواز ورکوي ر لکه موږ تاسې د ری آواز چې ورکوو لکه run منډې، rally واقعیان، right حقوق، ride سواری. او له دې نه بعد کوم لفظ چې دغه ته ویل کېږي اس. اس چې دی خپله د س آواز ورکوي س لکه اس چې دی س. لکه موږ تاسې چې سین کاروو لکه surprised. ګوره په اول سر کې اس دی surprised حیرانول حیران. supply عرضه، support ملاتړ، sun لمر. او د اس بل کوم آواز چې دی هغه ز غوندې آواز ورکوي لکه ladies ښځې، these دا، rules قوانین، news پوزه. ګوره په اخر کې اس دی یا د اس نه بعد ای دی صحیح دی. نو دلته اس زی غوندې آواز ورکوي. او نور ډیر همداسې نور لغاتونه دي چې مثلا اس یا په اخر سر کې راسي یا په منځ کې راسي نو هغه ز غوندې آواز ورکوي لکه مثلا girls boys او همداسې نور. او له اس نه بعد کوم لفظ چې دی هغه ته ویل کېږي ټي. ټي د څه آواز ورکوي لکه څنګه talking خبرې کول، trust باور، teapot چاینکه، try هڅه وکړئ کوشش وکړئ. او له ټي نه بعد کوم لفظ چې دی هغه ته ویل کېږي you. you څو قسم آوازونه لري چې اولین آواز یې دی ا د زبر په څیر ویل کېږي until under umbrella umpire
until یعنی ترسو، under لاندې، umbrella چترۍ، امپایر ته ویل کیږي. او بل د یو کوم اواز چې دی هغه د یو په څیر ویل کیږي لکه hugely. ګوره hugely، unique، uniform، university. hugely یعنی په لوړه کچه، unique بېساری، uniform ته ویل کیږي. university یعنی پوهنتون. بل کوم لفظ چې دی هغه ته ویل کیږي v دی چې شي اواز ورکوي v لکه verify، visit، voice، vary. verify تصدیق کول، visit لیدنه، voice غږ، vary ډیر. وینه بعد کوم لفظ چې دی هغه ته ویل کیږي w د چې اواز ورکوي د و یعنی د واو په څیر اواز ورکوي لکه wonderful، week، world، work. wonderful په زړه پورې، week هفته، world دنیا، work کار. x دوه قسمه آواز لري چې یو غوندې آواز ورکوي یعنی خپله د x غوندې آواز ورکوي لکه expensive ګران، قیمته، box صندوق، x-ray ته ویل کیږي. extra activities اضافي فعالیت. بل آواز کوم چې دی هغه ګز غوندې دی لکه ګاف و زی چې سره یو ځای سي لکه examination ازموینه، exactly دقیقا، examples مثالونه. او له x نه بعد کوم حرف چې دی هغه ته ویل کیږي y څو قسم اوازونه لري چې یو یې د ی په څیر باندې دی لکه ی ګوره دا رقم آواز ورکوي yellow ژړ، زیړ، yes و، yesterday پرون ورځ، year کال لکه yelling یعنی چغې وهل. او د وای بل کوم آواز چې دی هغه د ای غوندې ویل کیږي لکه lady، candy، holy، city. lady یعنی ښځه، ښځینه، candy خوږه یا هم چاکلیټ ته ویل کیږي، holy مقدس، city شهر. او د وای بل آواز کوم چې دی هغه د آی په څیر باندې ویل کیږي لکه enjoy، cycles، dry، cry. enjoy خوند واخلئ، cycles سایکلونه، dry وچ، cry ژړل. او د الفابet اخرنی توری کوم چې دی هغه ته ویل کیږي زی. دغه زی د زی غوندې تلفظ کیږي لکه زبرا ته ویل کیږي، زیرو صفر، زوم رانږدې کول یا زوم، زست جوش. چیرته زموږ ویډیو په یوټیوب چینل باندې ګورئ نو زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. او که چیرته زموږ ویډیو په فیسبوک باندې ګورئ نو زموږ د فیسبوک پاڼه در سره فالو، ویډیو در سره لایک او له ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو او ستاسو تر ملګرو پورې ورسیږي. او که چیرته انسټاګرام کاروئ نو زموږ د انسټاګرام پیج هم در سره فالو کړئ، هوپ انګلیش اکیډمي 2000 دا زموږ د انسټاګرام د آی ډي نوم دی. ښه وخت، ښې شېبې، الله حافظ.